السلام علیکم په خیر راغلی. نن زمونږه د ایم اس ورډ لیکچر نمبر 2 دی. په دې کلاس کې مونږه نن تاسو ته ښایو چې مونږه ایم اس ورډ فایل چې کوم دی څنګه به سیو کوو، اوپن کوو به څنګه او سیو ایز. نو دوه درې کمانډز به دې کې مونږه نن تاسو ته ښایو. دا زمونږ سره ایم اس ورډ فایل دی. نو په دې کې زه یو ډمی ټکسټ لیکم. د هغه دپاره فارموله ده از ایکول ټو RAND او بریکټ اوپن او بریکټ کلوز انټر. دا مونږ سره چې کوم دی ډمی ټکسټ مونږ ولیکو. د دې زه سایز لږ انکریز کوم، د دې نه زه دما 12 کو او بولډ مې کو. نو دا مونږه داسې یو لیکل وکړه، داسې تاسو یو لیټر ټایپ کو، یو ریپورټ هم جوړ کو یا یو بل کار هم په دې کې وکړو. نو دا تاسو غواړئ چې دا تاسو سیو کړئ، نو تاسو به راشئ دلته فایل ته. دا فایل ته به راشئ، دلته مونږه سیو باندې کلیک کړئ. سیو به کلیک کړئ، بیا به تاسو دلته دې ته لوکیشن ورکړئ چې په کوم ځای کې تاسو په ډیسکټاپ کې سیو کوئ، ډاکومنټس کې یا په ډي کې یا په ای کې. نو زه په ډیسکټاپ باندې دا سیو کول غواړم. په ډیسکټاپ په کلیک کوم او دلته فایل نیم کلیک کوم. زما سره چې کوم دی ایم اس ورډ سیکنډ کلاس. نو بیا به زه دا څه وکړم، په دې به سیو به کلیک کړم. دا به زما سره په ډیسکټاپ باندې سیو شي. دا به زه کلوز کړم. دلته به زه دا زما سره په ډیسکټاپ باندې کلوز شوی دی. نو زه دا واپس به اوپن کړم. نو په دې طریقه باندې مونږه ایم اس ورډ چې کوم دی فایل سیو کولی شو. زه غواړم چې دا فایل زما سره په بل ځای کې هم سیو شي. نو بیا به راشم فایل ته او دلته دا سیو ایز په دې به کلیک کړم. زه غواړم چې دا په ډاونلوډ کې زه سیو کړم په دغه نوم باندې. نو زه به راشم دې به سیو کړم. نو دا زموږ سره په ډیسکټاپ باندې هم سیو شو او بیا به راشم ډاونلوډ ته. ډاونلوډ کې به کلیک کړم. دلته به زما سره دا فایل چې هم سیو شوی. ایم اس ورډ سیکنډ کلاس دلته زموږ سره هم. نو دا د سیو او د سیو ایز ډیفرنس دی. مطلب ستا سره فایل چې کوم دی په دوه یا په دوه نه زیات لوکیشن باندې ته سیو کول غواړې. بیا به راشو واپس دا به زه اوپن کړم. نو دا زموږ سره سیو او سیو ایز کمانډ. بیا په دې کې زموږ سره اوپن دی. زه غواړم دا به زه کلوز کړم. زه غواړم چې یاره زه یو بل کلاس چې کوم دی هغه زه اوپن کړم. زما سره کوم زوړ چې کوم ما پروجیکټ کړی دی هغه زه واپس د دې ځای نه اوپن کړم. نو رابشم دلته اوپن باندې به کلیک کړم. نو زه به دلته ډیسکټاپ ته راشم. فار ایگزامپل زما سره دلته بل یو فایل دی هغه زه اوپن کول غواړم. دا سټوډنټ اساینمنټ یا دا سی وي اوپن کول غواړم. زه په دې کلیک کوم او اوپن وکړم. نو زما سره یو زوړ چې کوم فایل دی هغه به ستا سره اوپن د دې ځای نه ته اوپن کولی شي. ها بل زموږ سره کمانډ دی په دې کې کلوز کمانډ دی. د کلوز کمانډ سره زموږ سره چې کوم دا فایل دی دا مکمل کلوز کیږي. دا ما کلوز کو. نو زموږ سره چې کوم فایل دی هغه زموږ سره کلوز شو. بیا زه دا واپس اوپن کوم. دا زموږ سره سیو ایز اوپن او کلوز. دا زموږ سره چې یو فایل دی هغه مونږ څنګه سیو کوو، هغه مونږ په مختلف ځایونو کې څنګه سیو کوو او بیا به یو زوړ فایل دی هغه مونږ څنګه اوپن کوو او بیا به هغه کلوز کوو څنګه. بل زموږ سره د دې کې یو اپشن دی. فار ایگزامپل زه دا سیو ایز کول غواړم. دا زه وایم چې دا زه په پی ډي اف کې سیو کوم. نو دا دلته به نیم ورکړي او سیو ایز ټایپ دلته به زه لیکم پی ډي اف او بیا به سیو کوم. دا زما سره په پی ډي اف کې هم سیو شي. یو ایم اس ورډ فایل چې کوم دی موږ په پی ډي اف کې هم سیو کولی شو. دا تاسو کتی شي زموږ سره په پی ډي اف کې هم سیو شو. نو سیو ایز دا کمال دی. امید دی ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي د خپل
چینل سبسکرایب کړئ او د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. Thank you so much.